نن درته د حضور پاک یو بل شان ذکر کوم ادا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک عظیم معجزه ورکړي هر پیغمبر له خدای معجزات ورکړي ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل عام خلق د خلقونه دلیل غواړي چې څوک یو خبرو کې نو تا سره څه دلیل دی یو سړی دعوو کې چې دا کور زما دی وی دلیل دی سره یو سړی دعوو کې دا دکان زما دی دلیل دی سره یو سړی دعوو کې دا ښځه زما دی وی دلیل دی سره یو سړی دعوو کې د دې کلي اوسېدونکي وی دلیل ومانه دقه رنګې پیغمبر د پیغمبرۍ دعوه کوي چې د الله د طرف نه د مخلوق د هدایت لپاره لېږلی شوی نو که د هغه نه څوک دلیل وغواړي چې دلیل دې څه دی نو الله پاک پیغمبر له بیا دلایل ورکړي وي هغې دلایلو ته هغې براهین ته معجزات عاجزه کوونکي دي مخلوق ته د دې مثال بل څوک نشي پیش کول که بل څوک یې مثال پیش کړي نو بیا خو به هر سړی وایي د پیغمبر یې مطابق دلیل نو معجزه داسې یو شی دی چې بغیر د پیغمبر نه یا د پیغمبر د منشا نه بغیر د بل چا نه دا د سره نشي صادرېدی چې بل څوک دعوه حضرت موسی علیه السلام چې کله فرعون ته راغی او دعوت د ایمان یې ورکړ نو هغه ورته همدغه وایي که نه وی تا سره څه دلیل دی نو هغه ورته کونټۍ په ځمکه وغورځوله وی دا مې دلیل دی د هغې نه الله اجدها ښامار جوړ شو او حضرت عیسی علیه السلام پخپله وایي قرآن شریف کې الله ذکر کوي وابرئ الاکمه والابرص واحیي الموتى باذن الله زما دلیل دا دی چې په برګي لاس راکاږم الله به یې جوړی او چې ما درسات روندي د مور نه پیدا ړوند چې اړو جوړېږي نه هغه له په سترګو لاس راکاږم جوړېږي به او مړي څوک جمدې کولی شي احیي الموتى باذن الله د خدای په حکم زه مړي جمدې کوم دا معجزه شو دقه رنګې حضور پاک له خدای پاک هغه معجزات ورکړي دي چې د نورو پیغمبرانو نه زیات هر پیغمبر معجزه د هغه دلیل دی زموږ بعضې ملایان صاحبان د پیغمبر علیه السلام او د نورو پیغمبرانو د معجزو په منځ کې لږ داسې تقابل غوندې کوي نو د خطا شي تېرو دي د نورو پیغمبرانو د معجزاتو لږ تنقیص او توهین ترې راشي دا به نه د هر پیغمبر معجزه د خدای د طرف نه ده او غټ دلیل دی او د پیغمبر غټ صفت دی نو په داسې اندازه به خبره کوې چې د یو پیغمبر د معجزې توهین او تذلیل نه نشي خو دا به وایو چې زموږ د خپلې مبارک پیغمبر معجزات ډېره او یو لویه معجزه د قرآن شریف په شکل کې ده چې هغه همیشه هم ده او غټ هم ده ما چې دا کوم آیت درته ولوست رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر وی قیامت نږدې شو ولې د قیامت په نښو کې لویه نښه د حضور پاک راتلل د هغه نه پس بل پیغمبر نه راځي د هغه د امت نه پس بل امت نه راځي حضور پاک په خپله فرمایي زه نه ویم بعثت انا والساعة كهاتین دا دوه ګوتې مبارکې صحابه ورته ونیولې وې زه او قیامت د دې دوه ګوتو په شان دا یو ګوته بل ګوتې ته نږدې ده نو قیامت ما ته ګورې نږدې دا یو ګوته د بل ګوتې نه فاصله نه قبلوي نو زما او د قیامت په منځ کې د بل امت او د بل پیغمبر فاصله نشته د مکې خلقو خصوصا ابو جهل د حضور پاک نه د یو معجزې تمنا وکړه جبل ابي قبیس باندې وی ته مونږ ته یو معجزه وښایه وی څه معجزه وی دا سپومې دوه ځایه کا نو معجزه د پیغمبر په اختیار نی شرع قائد کې شته او نورو کتابونو کې هغه چې الله وغواړي نو صادره شي چې الله ونه غواړي نه کېږي کله چې الله غواړي نو پیغمبر تړه کې واچوي
نو افوري وشي کله پیغمبر وی دا کار کوم نو ظاهر کې خلک وی لکه دې نه خدا معلومیږي چې د اختیار دی نه دا ورته الله لکې واچي دا خدای لکې واچي نو دی وی دا کار کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سپومې ته په دې ګوته مبارکه اشاره وکړه سپومې دوه ځایه شوه نیمه په غرب پاتې شوه نیمه د غرب نه اخوا شوه او قرآن شریف کې الله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر سپومې سیرې شو په میانه سپومې سوچلولی شي بې د الله نه بل څوک نشي دا د الله طاقت دی پیغمبر معجزه وه الله ورته کې واچول او حضور پاک ته الله کې واچول چې دا اشاره وکړه اشاره وکړه نو پیغمبر نه الله سپومې دوه ځایه هغه ذات چې قرآن شریف کې الله فرمایي اذا الشمس كورت وی داسې وخت به راشي چې دا دوه ټوکړې ټوکړې دا ځمکه به داسې شي کالفراش المبثوث دا خلک دا به د پتنګانو په شان او دا ځمکه به ټوکړې ټوکړې شي الله قادر وی څنګه منې که نه دا معجزه نه وی دا خو تا په مونږ جادو خو جادو رسول الله مبارک ورته فرمایل خصائص کبرا کې شته سیوطي لیکلی دی وی ښه جادو خو په تاسو کېږي په بل چا خو نه کېږي خو زه جادو کوم په دې مخکې خلکو کوم چې څوک په کورونو کې دي یا په چاته ده په پېښور کې دي نو هغې باندې خو نه شم کولی وی او بلکل ښه وایي چې ستاسو قافلې چې کومې تللي دي شام ته یمن وغیره ته هغوی چې راشي هغې نه تپوس چې هغوی رالل دي تپوس وکړه په پلانکېش پسه نوي تاسو لیدي دي وی او سپومې په میان جوړه کړې شوې یو داسې لاړه بله په ځای وه او بیا دواړه یو ځای شو وی وایه که نه چې زه جادوګر یم په تاسو مې جادو کړه په دغې خلکو خو ما جادو نه دی کړی په دې قافلو ما یاره وایي ته ډېر غټ جادوګر یې ستا جادو په ټوله دنیا چلېږي دا د پیغمبر یعنی هغه کار چې د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق صادر شي دوه خبرې دي ګوره یا د پیغمبر نه صادر شي یا د پیغمبر په مخکې د هغه د منشا مطابق د هغه وخی نو هغسې وشي د هغه اراده یې نو هغسې وشي لکه د پیغمبر اراده وه نو سپومې جوړه کړې شوه دې ته معجزه وایي او دا د عقل او د عرف نه بری دی نه د انسان عقل اخلي نه په عرف کې توپیر شي دا یوه شوه دویمه څه دویم هم درته وویل حضور پاک چې کله معراج ته قرآن شریف وایي د نه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا فيه لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله خپل پیغمبر خپل بنده د بیت الله د مکې مکرمې نه بوته بیت المقدس ته دونه مزل هغه زمانه کې د میاشتو مزل د اوښانو د پیاده و داسې بیا بیت المقدس کې دوه رکعته لمونځ کړی دی پیغمبرانو ته بیا د بیت المقدس نه بره تللی دی اسمانونو ته حالانکې د دې ځمکې نه اسمانه پورې د 500 کالو د تیز سورلی منزل دی هغه الله ته پته ده چې څومره د ړومبي نه دویمه پورې د دویم نه دریم نه څلورم د هرو دوو اسمانونو منځ کې دومره فاصله ده هغې ته بیا عرش د الله ته ورسېد بیا په جنتونو ګرځېد بیا دوزخونه وکتل او په لاره د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو په ړومبي اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات په دویم اسمان کې د حضرت عیسی علیه السلام د حضرت یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو په دریم اسمان کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو په څلورمه کې د حضرت ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو په پنځمه کې د حضرت هارون علیه السلام سره ملاقات وشو او بیا په شپږم کې د حضرت موسی علیه السلام سره او په اووم کې د حضرت ابراهیم علیه السلام سره بیا لاړ الله سره ملاقات وشو دا ثابت دی ملاقات رویت کې لږ اختلاف شته راجحه دا ده چې رویت هم شوی دی خو خیر ملاقات د الله سره بیا جنتونه ولیدل او بیا دوزخونه او بیا واپس چې په کومه لاره تللي وو په هغې راغی بیت المقدس ته او د بیت المقدس نه واپس مکې مکرمې ته راغی دا څومره د میاشتو نه د کلونو نه د کروڑونو کلونو مزل عقل کم دی دا
لاره کې خلا ده هوا د سره نشته اکسیجن نشته لاره کې یخې علاقې دي د دې ټولو نه الله ورتېر کړه ولې ما خو درته وایي معجزه وایي دې ته چې د عقل نه به بار عقل به نه او چې بیا د مکې نه مدینې ته ته دا بیت المقدس ته نو سیوطي لیکلي په خصایص کبرا د معجزاتو باب کې وګورئ بلا طرق د حدیث کې حسن درجې ته رسېدلې دي لاره کې په منځ کوی دلته 2 رکعات وکړه وی دا کوم ځای دی وی دا د هجرت دی بیا په یو ځای ورلې وکړه وی دلته 2 رکعات کوی کوم ځای دی وی دا هغه ځای دی چې موسی علیه السلام د تورات ملو شوی وو بیا بل ځای سورلې وکړه وی دلته 2 کوی دا کوم ځای دی بیت الله هم چې کوم ځای عیسی علیه السلام پیدا شوی دا دومره سفر د لکونو کلونو د کرونو او د اربونو کلونو ماتل دی لیکن حضور پاک چې ته او واپس راغی نو بستره چې څنګه ګرمه وه مخکې ګرمه او چې ته نو سعودي لیکلي دي ما راته بیا حواله درکړه بېحقي لیکلي دي چې هغه زنځیر یې راوغورځاو چې سړی ځي نو زنځیر د کړو زنځیر یې هغه راوغورځاو هغه پړقېدو شي که نه نو چې واپس راغی زنځیر هماغسې ړقېدل او درېدلې دې ته څه ویلې کېږي معجزه عقل نه بار خبرې هلکه دا څنګه څه ته وایي څنګه هم هغې شي ته ووایه چې د عقل لاندې راځي څنګه هغه شي کې ووایه چې هغه د عادت او د عرف لاندې راځي معجزه وایي دې ته چې د عقل نه به اوچتی عقل به نه مني عرف او عادت به نه مني ځکه خو به خلک ووایي چې دا پیغمبر دلیل دی که نه که د عرف او د عادت لاندې لکه ما ته څوک وایي یو معجزه پیش مثال پته وه یا تا ته وایي یا بل چا ته او څه معجزه یو جام وبه او زه لاړ شم او د دې ګیلاس کولر نه ولا جام را ډک کړم نو دې ته معجزه نه وایي دا د عرف لاندې راځي دا عقل لاندې راځي دا خو زم کولی او مړه دا خو زم کولی د دې منصور بادشاه زمانه کې یو سړي د پیغمبرۍ دعوه وکړه دروغجنو منصور بادشاه ورته ویل ستا څه معجزه ده وایي چې ته څه غواړې وی یو خټکي دلته اوس راوړه د میدان کې راته یو خټکي راوړه زه به مونږ به ومنو چې د پیغمبر یې وکنې وی یو 3 ورځې مهلت راته به راوړه هغه وی 3 ته 20 بچیا 3 نه که ګنټه مې درکړو هلته به لاړ چې دوکان کې به والی وراوړه 3 ورځې کې لاړو چې بازار ته او دلته به یې ماله راوړې نو 3 ورځې مهلت باندې او دوی ما خو د پیغمبرۍ دعوه کړې ده د خدای خو مې نه ده کړې وی خدای شپږ میاشتې کې پیدا کوي او ته ما د 3 ورځې مهلت هم نه راکړي ګوره اوس دا معجزه نه ده خدای چې شپږ میاشتې کې پیدا کوي دا عرف او عادت دی ته چې دا هغه ځای نه راوړې 3 ورځې پس دا د عرف او عادت مطابق شی شو دې ته معجزه نه ویلې کېږي معجزه وایي دې ته چې عقل به نه مني عرف به نه مني نو ته به ومنې چې هو عقل نه اوچته ده او د عرف نه او د پیغمبر نه صادره شوه معلومیږي دا چې دا خدایي طاقت دی عرف او عادت یې نه معجزوي خدایي طاقت او بیا چې حضور پاک راغی نو ابوجهل ولا مخې له راغی ورته ویې نن څه نوې زاړه شته که نه وی او وی څنګه وی بیت المقدس ته تللی ما واپس راغلی مونږ بیت المقدس کې ورته وایو هغه وی په ویښه وی څنګه تللی بس وی لاړم الله بوتلم وی د خلکو مخکې به ووې خبره یې پې کلکوله چې دا خو به ټول خلک ونه مني دا کته مسلمانان به وایي چې دا څه وایي دا به مو واپس ترې نه لاړ شي حضرت ابوبکر له ورغې وی راشه ملګری خو دې نن بل څه وی وی څه وی وی چې په لږ ساعت کې زه بیت المقدس ته تلم او بیا واپس راغلی یم لږ ساعت کې وی دا خبرې کوي مړه وی دا خو وړه خبره ده وی که هغه وی چې په لږ ساعت کې اسمان ته تلم او بیا راغلی بیا یې منم چې ته یې دروغ مونږ ته نه دي ویلي نو خلک یې ورته راغونډ کړل وی د دې مخکې به وایې چې زه تللی مې یو حضور پاک هغې ته مخامخ د دې وجې نه بعضې علما وایي منامي د خوب معراج دی او راجح دا چې دا د ویښې دی که د خوب په هغې څوک اعتراض وکړي که ما درته ورته ووایي چې هلکه مینه بېګا زه په خوب کې تللی م په خوب کې بیت المقدس کې لمونځ کړی نو ته به وایې چې هلکه خوب کې خلک امریکې ته ځي او لندن ته د ویښې په هغې خلک اعتراض وما جعلنا الرؤيا التي يريناك الا فتنه للناس خلک یې راغونډ کړل دوی ته ووایه وایي بېګا تللی بیت المقدس ته بیا راغلی یم ابوجهل خو پوره شیطان غټ باجي پلامو شیطان رځي
وی تلې وی یو نو بیا خو به د بیت المقدس جومات تا ته معلوم دی که نه وایه که د جومات مخ کوم طرف ته دی جومات د ښار نه کوم طرف ته دی ښار څنګه دی د ښار شکل څنګه دی د ښار کوڅې څنګه دی حضور پاک وی دلته اوس حیران چې خدای وسوی یو سړی د شپې یو ځای ته لاړ شو لږ ساعت ته لاړ شو هغه زمانه کې خو بجلی هم نه وي نو څه پته لګي زه د ښار نه څه خبر ما ته څه پته لګي زه اوس لاړم چین ته یو لس ورځې مې پکې تېرې او په څلورو صوبو باندې د چین وګرځېدم او جوماتونه مې پکې ولیدل او انسټیټیوټ هغې چې ورته یونیورسټي وي اسلامیه مې پکې وکتل خو که ما نه یې تپوس وکړه چې هلکه په اورونچي کې دا یونیورسټي کوم طرف ته ده نو ما ته څه پته لګي وروره خو بس کې تللی مو بس کې راغلم کاشغر ښار مې ولید که ته ما ته وایې چې دا کاشغر ښار دا په کوم طرف کې دی او د چین کوم سیټ ته دی وروره زه څه خبره یم ولاړم او هغه ښار کې وګرځېدم په دروازې تللی دوه ورځې مې تېرې کړې دي پته نشته هوټل کې ډوډۍ خوړلې ده هلکه د هوټل کې د مسلمانانو ډوډۍ خوړه ده کوم طرف ته هر بچیه ما ته څه پته لګي کوم طرف دې د طرف نه څه خبر پخوا دلته یو وکیل صاحب و هغه به دا خوله په سر دا د پټکي رواج ډېر زیات و پخوا به د مشرانو پټکي په سر یو ښځې نه یو سړي کور نیولی ښځې دعوه وکړه جج سره چې ما نه دې سړي کور دا وکیل صاحب د هغه سړي وکیل چې عدالت ته لاړل نو وکیل پې جرحه وکړه په دې ښځه وی دا کور ستا دی وی یو وی د دې څو لاړې دي برګې څو دي اوس که ستی نو تا ته به خپل کور او د هغې برګې معلوم که ستا ته برګې نه معلوم چې څو لاړې دي نو تا بیا به ستا دي ښځه حیرانه ورته یې وکیل صاحب دا خو ما جوړ کړی دی په ګلکار او په مزدوران زه یې د برګو نه څه خبر او چې مې جوړ کړه دې ظالم رانه نیولی خو وکیل صاحب تا نه یو تپوس کوم دا کور ما یو ځل جوړ کړی دی په خپله نه دا مې جوړ کړی دی په مزدور او په لیبر او د نیولې صرف په ژوند کې یو ځل مې جوړ کړی دی او دا پټکې ته روزانه ساروې او ماښام یې کړی دا د پټکې څو ولدي وکیل صاحب غریب غلی شو چې دا د پټکي د ولونو نه څه خبرې ما ته څه پته لګي چې څو ولونه تاسو په دې جومات کې څونه مونځونه وکړل که زه رانه تپوس وکړم چې زمونږ په دې جومات کې څو صفه دي نو ته وایې مولوي صاحب زه خو صفونو شمېرلو له نه یم راغلی خو دلته پکې مونځ کوم دا خو چاته پته نه حضور پاک نه تپوس کوي ښار جومات کوم طرف ته د جومات دروازې څنګه دي دا حیران شوم چې خدایه که ویم چې ما ته خو پته نشته دا قمقل دي راته ورځ ملنډې کوي او لاسونه ټپوي او خاندي او که ورته ویم نو زه خو د شپې لږ ساعت درتلې وم په تیاره کې ما ته څه پته لګي وایي چې دې تپوس وکړه حضرت جبریل علیه السلام بیت المقدس او ښار غونډ راوړو او په دې جبل ابي قبیس یې راته مخامخ کېښود یعنې کېښودل دا چې پردې ختمې شي دا نه چې ښار یې روچت کړه او دلته یې کېښود ښار یې نه دی روچت کړی چې دلته یې کېښود او هغه ځمکه خالي شوه مطلب دا چې څنګه جبل ابي قبیس مې لیده دقسې مې ښار ولید پردې ختمې شوې مکمل پردې لاړې ختمې شوې دوی به تپوس کوم ما ته ښکارېده ما به جواب ورکو دې ته معجزه وی نه منو وی نه منې وی ښه یو کار وکئ که نه وی ستاسو قافله د شام نه را روانه وه او یوه طلا هغې نه تپوس وکئ زما براق د هغه قافلې سره تیر شو یو خړ اوښ ویرېده او په ځمکه پرېوته او سپی ماته شو دی تپوس وکئ پلانکي ځای کې د بلې قافلې نه یو اوښ روک شوی ورپسې ګرځېدل بیا بله قافله وه هغې کې زما پلانکي ملګری و هغه سره په کته باندې د اوښ جام کې اوبه پرتې وې ما راواغېښتې ما وڅښل تپوس چې قافلې رالې تپوس یې وکړه هلکه تاسو نه اوښ او پلانکي ځای کې رانه اوښ روک شوی مونږ ورپسې ګرځېدو بلې نه یې تپوس وکړه او یاره وي ناګهاني اوښ منډه کړې ویارېد راپرېوت سپی ماته شوه بلې نه یې تپوس وکړه چې راله وی ستا په جام کې او یې اوبه وې ما په اوښ تړلې وې وی چې مې وکتل اوبه نشته ما وی دا اوبه به توی شوي قسم وچه ده جام هم نه دی وړېدلی او په جام کې اوبه نشته حضور پاک وی ما درنه وڅښلې دا ټولې خبرې معجزات دي د حضور پاک
دا عقل نو چت قسم په خدای زموږ ښکلي مبارک پیغمبر ته خدای پاک ډېر لوی شان ورکړی یو شان یې دا دی چې حضور پاک نه هغه کارونه خدای صادر کړي دي چې کم کار د عقل او د روح نوچت دی چې ته ومنې ولې یو باندې سیر راغی په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی حضور پاک دعوت ورکوي ایمان راوړه مسلمان هغه ورته وایي ستا د پیغمبر څه دلیل وګورئ معجزاتو باب کې په ترمذي دویم جلد کې شته هغه ورته وایي حضور پاک ورته وفرمایل وایي که د اونې د غنچک ته اشاره وکړم چې راکوشه او لاندې راشي او بیا ورته اشاره وکړم چې بره وخېږه وبه منې بلکل ځکه دا د پیغمبر نه بغیر څه کولی نه شي دا پیغمبر کوي د خدای په طاقت بې د الله د طاقت نه بل څوک کولی نه شي رسول الله مبارک هغه غنچک ته اشاره وکړه څانګه اوږدېده ولټېده ځمکې له راورسېد بیا اشاره وکړه څانګه لنډېده خپل ځای له ورسېد باندې سیکلې بیا شهادت وی او خدای مسلمان حضرت جابر څه وایي حضرت جابر وایي وی په احد کې مې پلار مړ بلا قرضې وې پې او خلکو له نیټه د کجورو ورکړې وه چې کجورې اوشي سیزن کې در کوم وی په هغه کال کجورې کمې وشي قرضداري راله له خپل کجورې راله د خدای کجورې خو دا خو بلا قرضداري دي او دا مې په چې د پلار غاړه مې بندره چې دا غاړه یې زاده شي دا به څه کېږي ما وی د الله رسول الله حضور پاک له رالم د الله رسوله زما په پلار بلا قرضونه او د کجورو دی او سیزن نیټه دی او سیزن راغی او کجورې تاسو ته پته ده سخت کال کمې شوې او خلک وان نو که ته د ما باغ ته رالې دا هغه ټول قرضونه چې د چا دي هغه راغونډوم او ته ووینې او ستا د وجې را سره نرمي وکړي نرمي دا معنا یا مې پلار ته دا شته والي او باقي ورته وبخي او یا خیر دی دا شته دی والي باقي به بل کال ورکړم حضور پاک فرمایل وی دا خلق راغون کا هغه خلق یې ټول راغون کړل رسول الله مبارک یې راوست چې راوستو نو خلقو په سترګو کې حضرت جابر ته داسې برن برن کتل مطلب یې دا و چې موږ ونه کړي او تا خو رسول الله مبارک راوست هغه د مخه تېرېدی هم نه شي دا به څه کوم حضور پاک ډېر هوښیار وپوه شو وته جابر داسې وکړه چې دا کجورې غونډه کې کمې دي د کجورو مختلف قسمونه دا ځان ځان له ډېرې کا او زه راځم ډېره ښه ده قرضداري ناست دي کجورې ځان ځان له ډېرې کړه حضرت جابر وایي وی ما وی چې دا ټولې کجورې ورکړم کور ته دې یو نه سمه خو چې د پلار غاړه مې خلاصه خو په دې نه پوره کېږي وی دی کې حضور پاک راغی چې راغی چې کوم غټ ډېر یو غټ د هغې نه یو څو چکرې ووایي وی ما ته وی ملګري دې راوغواړه د هغې نه لګیا دی کجورې ورکوي خلک بوجۍ ډکوي بل راځي بوجۍ ډکوي کجورې ورکوي ستاسو نه زما دومره غلم ډکوي ستا څومره زما دومره غلم ډکوي چې څومره قرضدار یو د ټولو قرضدارو قرضونه خلاص دي او چې نور ډېرې خو محفوظ پاتې شو چې کوم د حضور پاک ناستو وی قسم دې داسې ښکارېده لکه چې د هغې نه یوه کجوره دي او دا حضرت جابر څه وایي وی د خندق غذا وه خندق صحابه و که نه وی دې کې په خندق کې یو غټه تیږه راووته ګودیه ورته وی عربی کې ما وی خلکو وی چې دا خو نه کنستلې کېږي ډېره غټه ده وسه یې پرې وکړئ حضور پاک دی وی د الله رسوله دا عرضت فی الخندق ګودیته یو غټه تیږه ده څه به انا نازلون انشاءالله زه در کوزېدونکې حضور پاک ورکوشي واورېوس چې ورکوشو ګنتري واغېسته اوچته یې کړه بسم الله ووې او چې غزار یې ورکړه نو درې میسا تیږه لکه د شګو بیا ده رڼا ترې اوچته شوه بیا وې بسم الله دویم غزار یې ورکړه دوی میسم لکه د شګو بیا ده رڼا ترې اوچته شوه چې دریم غزار یې ورکړه بیا وې بسم الله درې میسم شګې شګې شوې ټوله تیږه په درې غزارونو شګې شګې شوه دا معجزه لیکن درې رڼاګانې ووتې رسول الله مبارک فرمایي په دې یو رڼا خدای یمن په دې بله رڼا خدای بحرین په دې بله رڼا خدای شام امت به مې خدای دغه ځایونو ته رسوي ورسېد دا یو معجزه دوه معجزې
درېمه وه حضرت جابر وایي چې حضور پاک ته مې وکتل په خېټه کاڼې تړلې د لوږې د لاسه اوهو ما ته اجازت وغوښته الله رسوله اجازت شته کور ته لاړ کور یو ځای نه چې دی د مشر نه اجازت وغواړه ما راته وی وی چې لاړم نو ښځې ته مې وی ښځې هل عندك څه د سره شته رسول الله مبارک مې وږي ولید بخاري کې راځي رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا يا خمسا شديدا سختا واه ما في ذلك صبر خذ ټینګېدل نه کېږي صبر نه کېږي ډېر خفه ډېر وږي و حضور پاک څه شته هغې یو سا 3.5 کیلو اوربشې لکه سا 3.5 کیلو دا شته او یو چیلکلی ده د چیلې بچی وری چې ورته تاسو وایي د چیلې بچی پوټینې چیلې بچی کې به څونه خوښوي یا 2 کیلو یا 3 کیلو او کورنۍ ده کور کې بار چې ګرځي صحرا کې سربی کور کې دا دي وایي ما ورته وایي چې ښه ښځې داسې وکړه چې زه دا چیلنګلی لالوم او ته دا اوربشې وړه هغې اوربشې اوړه کړلې میچنې کړلې ویې غږل او ما هغه چیلنګلی حلاله کړه غوښه مې ټوکړې کړه کټوۍ کې مې واچول اور مې ورته بل کړه چې زه وزګارېدم ښځه مې وزګاره وه ښځې اوړه واغږل 3.5 کیلو اوړه دی چې بوس مستې وباسې بیا کم پاتې کېږي ځه او چیلنګلی کې 2 3 5 کیلو یې که دی 10 کیلو یې که 10 منې پوټې بچی و ما ښځې ته ووایي چې ښځې ځم حضور پاک راولم ښځه راته وایي ګورې جابره لا تمزحني برسول الله صلی الله علیه وسلم هسې نه ګورې پیغمبر مبارک سره ټوله دنیا رانهولې خو به شرمېږو دا خو ټول د 4-5 کسو خوراک لاړ شم پټ حضور پاک راولی و 2 کسه زیات نه وی چې رالم رسول الله مبارک ته مې الوی الله رسوله ما لکم خوراک تیار کړی دی فقم انت ونفران او 3 معک یو ته 2 یا 3 به درسره زیات نه شیلک ما نه تپوس کوي څومره دی کم و ما یې صاحب دغه 3.5 کیلو یو سا اوربشې او یو ورکوټې غوندې د چیلې بچکلی ده همې لاله کړې وی حضور پاک وفرمایل کثیر طیب ډېر شی دی او علا شی دی هلکه د پردي ډوډۍ به ګورې صفت کې ډېر شی او علا شی دی موږ څه کوو موږ په پردي ډوډۍ له لاړ شو ډوډۍ به وخورو او ښه د بره بیټه به یې وخورې د دې سپېمو ځان ډک او چې روزو نو په غاښ کې ډکي وای او چې ټوخ کوي نو کنځل ای ته دې خدای غرق کا هسې یې راوکړولو اوږې پاتې شو هلکه ټیک وایم که غلطه بیا چې ټوخ کوي ای ته دې خدای غرق کا ګریسې پکې اچولي مری ټوخې چې بل ټوخ کوي ټوخ ټولې چیمړې وې مړه غوښه پکې نه وه هلکه او په خېټه دلته لاسم لیټرین ته ځانم رسوي چې دونه والی دی چې دلته په خېټه لاس وایي چې خدای لیټرین په کوم ځای راځي هسې نه پیمپر کې ونه بیګه های های دا ګناه ناروا حرام ولې پردی ډوډۍ او څوک وایي مړه چې د مخه یې نه کېده نو سلی پخوله هسې خلک راوکړل هسې خلک راوکړل نو نه به دې خوړل په بیه د باندې خرڅه کړې مه خوره ځان سره خو دې لس نورم بوتلې دي دا ته یې ویلې یو کس ته دي او 15 دې بوتلې دي دا ګوره دا ګورې درته وایم زمونږ په دې کلو کې خو خلک ګزاره کوي په پېښور کې ګورې خلک بې تپوسه ځي مونږ ته خلک وایي که نه وي شادي حال کې مو د 300 خلکو ته کارډونه لېږلي د 500 م پخ کړې وه هر څه خلاص شو مې خلاصېږي به نه خلک مفتو کې روان دي او هغه د 10 روپو پتلونه یې اغوستې کباړي د 20 روپو هغه کوټه یې چولي کباړي او چشمې یې بېل یې چولي کونټه یې ورسرې په خدای ته وایي پولټیکلي جلټ راغی څوک منې کولی شي چې مرازه یو خبره مې واورېده یو سړی ناست دی ډوډۍ ته ډوډۍ خوري نو هوټل والا ورته ویې لکه دا ته څه کې
بې دعوته راځي وی نه ما له خو دعوت راکړی شوی دی وی چا وی جینۍ والا دعوت راکړی دی وی بیخ دیو ده دا د هلک او د جینۍ واده نه د ماشوم حقیقه ده جینۍ والا راځي څو هم ځل دی چې ته یې نه ما چې به دلته را وی نن راباندې یو ګوټی ایام مې وساته بیا به نه راځي خلک دې پسې شوی دی او بعضې پکې لا داسې دي یو ځای ورشي نو ګوتې متې وایي غوښه مخه راوالي نو چې هغه ځای خوند ونه کړي نو په بل شادي حال ورننه په خدای ګناه رسول الله مبارک فرمایي چې بې دعوته یو ډوډۍ له ورغلی نو دا سړی څه دی دخل سارقا وخرج مغیره غل ورننوت غلاله ډاکې وکړه ډاکو دې بار بې دعوته و پردی ډوډۍ له حضور پاک له چا دعوت وکړه آی های قربان شم د مبارک پیغمبر په خدای هغه اصول یې موږ ته ښوولي دي چې په هغې عمل وکړ څه به ټیک ټاک کړي شادي حال کې به ډوډۍ نه خلاصېږي بیا سړي ته وایي وی ای بنده تا چې موږ له دعوت راکړه موږ دومره دا پکې نو دې وروستو راغلی دی او موږ سره راغی که اجازت ورکوي خو چې دردن نه شي که نه ورکوي چې واپس ځي هغه وی بل اذنتو له دله اجازت ورکوم که یو سړي ته چوې او تا ته پته ده چې دی بغیر ډریوره نه ګرځي یا بغیر نوکر نه ګرځي او دعوت دې ورکړه نو خیر دی ډریور نوکر د سره تلی شي دې ته دلالتن اذن وي هغه ته پته ده چې دا به راولي خو داسې به نه کې چې د دنیا خلک بې دعوته یو ځای پسې ورمنډې وي او د پردی ډوډۍ به سپکه بلکل نه وي هلکه ډوډۍ څنګه وه ډېره زیاته وه څنګه وه ډېره خشته وه ډېره ښکلې وه د ډوډۍ صفت دی که الله خوشحاله شو حضرت عایشه صدیقه فرمایي رسول الله مبارک لا یذم ذواقا د سکې د شي بدې چته نه دی ویل ان اشتهاه اکله که یو شی به یې خوښ او به یې خوړه و ان کرهه ترکه او یو شی به یې نه خوښ پرې به یې خوړه خوښ دې وخوره نه دې خوښ پاس پرهیز دې ته نه دې خوښ پاس هغې غریب روجې پخ کړې دي ټولې دنیا له یو شانتې بعضې پکې داسې وي چې دی ورغې هلکه جي خوره زما خو جي پرهیز دی ما له روجې نه دي خو ما له ډوډۍ ښه ده یا خدا یو څه غریب به د ډوډۍ د کم ځای نه راوړي دا زموږ د خلکو عادت بچې څه درته کېښودل فریضونه مریضونه مه یا پرهیز دې کور خوره چې رالې خو بس څه درته کېښودل هغه وخوره که پرهیزانه وه پرهیزانه وخوره که نه بس معمولي غوندې ډوډۍ موډۍ هغه مه تنګوه کور به مه تنګوه او ګور یو خبره بله هم درته کوم بې ټیمه په چا ورځم ما چې دا په ټیم یو سړی په لاره د ډوډۍ وخت دی زمونږ راګیا بابا جي د خدای پاک وبخښي هغه به درې قسمه میلمه دی یو ته ګل میلمه وایي یو ته غم میلمه وایي او یو ته وشرق میلمه وایي ګل میلمه دې ته وایي چې په 11 بجې راشي نو دا ګل دی ولې 11 بجې ډوډۍ ولا برابرولی شي غم میلمه هغې ته وایي چې ماسپښین لمونځ دې کړي او ډوډۍ دې مثلا زه تیاره ده او دې در باندې راغی نو دا خپله به کمه کې او شړق میلمه دې ته وایي چې ډوډۍ دې خوړلې و دې په 3 بجې راغی ډوډۍ مې نه ده خوړلې دا خو شړق دی که دې وخت کې د کم ځای نه تاله د ډوډۍ راوړم ښځه اوده را بچي اوده دي د چا په ښځه وس کېږي او په چا پرې نه کېږي زم یو ملګری دی هغه کور ته بوتلم ډوډۍ له صاحب رالی دعوت وکړه وایي ما کور ته به راځې ډوډۍ به خورئ د دې ځای نه ورسره لاړم صاحب هغه د پبو علاقې ته چې کور ته یې بوتلمه تشه ښوروی را باندې وخوړه دغه دې ناست دی امین درو خولم جومات کې ناست یم او دومره ښوروا په خدای دونه برکت و پکې چې خلاصېده کم دی وی ماته که پکې مې ماته نه چې د دې ټولې پبو ډوډۍ پکې ماته کې بیا نه خلاصېږي تشه ښوروا دړون چرګ ښوروا ورته وایي دړون چرګ ښوروا هغې ته وایي چې مکې مرچکې واچوې اوږه پکې وټکی ور واچوې او پیاز پکې ور واچوې دغې ته دړون چرګ ښوروا ما ته وایي ما سره ډوډۍ نه خوري مې بس یو ځل دوکه شوې بس دی د دې نه مې موټر بوته 4-5 تیل ولګېدل په هغې مې ځان له دلته چرګ ولې نه حلال او مفتو کې ښوروا دې را باندې خوړه حاجي یاره که یو سوک دی و نو ښه به وکړي عمر حیاته خبره دا ده د مارون دا خو مې خوشطبي در سره وکړه خو په ټیم به مې ګوره د پیغمبر مبارک په طریقه عمل کوم داسې وخت کې ورده چې کوربه تنګ نه کړي
بهر کې رسول الله مبارک ته ګوره څه فرمایي په خدای زمونږ باباجي او شهزاده مولوي صاحب دغه عادت ما به هغه سره یو ځای روټۍ خوړه یو ځل مې روټۍ خوړه چې ګوته مې وردن نه کړې هغه نیمه خوړه یو ځل لیټ ورلم نو مالګه پکې نه کور مې چغې جوړې کړې مې په روټۍ کې مالګه نشته ما ته وایي که خورې وخوره که نه خورې مه خوره څه چغې وې داسې عادت مالګه خو غوښتې شوه که چې مالګه راوړه چې څه به دې ورته کېښودل پروا به یې نه لرله چې پکې غوړي شته مالګه شته او که پکې نشته د پیغمبر په سنت و عمل همداسې چل کوو ډوډۍ ته کېږدي ډس چې هلته به ښکاري وي ډس چې هلته به ترکاري وي پلیټ دا ستاسو ډوډۍ دا دونه غوړي دا دومره مالګه او دا ځان نه دې ولې منیټر جوړ کړی چې چلو انسان دی ښځې نه غلطي نه کېږي حضور پاک فرمایل جابر ته کثیر طیب ډېره زیاته ده او اعلا ده زه ورځه ښځې ته دې ووایه چې کټوی بلا نه راکوځئ او اوړه دې بلا په تنور نه پورې کوي زه درځم او ټول خندق والا ته اعلان وکړه یا اهل الخندق ان جابرا صنع سورا اے خندق والا او جابر ډوړی کړی حی هلم بکم راځئ او د سیل مې زر راځئ جابر مخکې دی او صحابه ورپسې وایي په زرګونو صحابه دي چې هغه لاړ ښځې ته پته ولګېدله وایي جابره څه وایي حضور پاک خو ځان سره ټول خلک راوستل تا ته ما نه وي چې وایي زه پټ ورلم سارر تو په غوږ کې مې ورته پټ ووی او بیا ټول خلک راوستل چې رادننه شو رسول الله مبارکه وایي اوړه را دې خوا کا اوړه یې ورته دې خوا کړل پکې دم ووی او خپلې لاړې بسقه فیه لاړې مبارکې پکې تو کړل هاي هاي او په ترکارۍ کې خپلې مبارکې لاړې تو کړلې هیرونو صحابه هغه خلک دی چې هغه ترکاري خوړلې ده او هغه اوړه چې د حضور پاک مبارک لاړې پکې پرېوتې دي کوم خلک وایي شابه بله پخلي والا هم راوغواړه په تنور کې دله ډوډۍ پخېږي نو 3.5 کیلو خو یو ښځه هم پخوي ماشوم هم پخو وی بله راوغواړه لګیا شوه صیبه او ډوډۍ پورې کوي او یې سر پرېږدی په تنور چې ډوډۍ ترې رانړوی سر پرېږدی او ډوډۍ ترې رانړوي او د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو ډوډۍ میده کوي او د کټوۍ نه په سمسی نه په کاسه غوښه او ښوروا رالي د پاسه پیچوي چا بیا را دننه کېږي یو ډله راځي خوري بله ډله راځي بیا ډوډۍ چوري کوي او ښوروا غوښه پیچوي بیا ډوډۍ چوري کوي ښوروا غوښه پې اخلي په خدای یقین کوه حضرت جابر څه وایي هغه وایي چې دا ټول خلک خلاص شو ډوډۍ خوړه وی ان عجیننا لا یخبز کما هو وی زمونږ تنور باندې ډوډۍ هغسې پخېدی چې څنګه لومبې وختو او زمونږ کټوۍ هغسې جوشېده چې څنګه لومبې وختو وی څومره خلک کم کانو وی پرېږده کم کانو چې څومره لو کانو 100,000 لکفاهم وی که یو لکم وی ټول پې مړېدل دې ته معجزه وه دا اوس عقل نه بار دلته به عقل نه جنګې وی عقل نه عقل نه د پیغمبر دلیل خو دغه دی چې عقل بنالي عقل لازمي خو تیم کولی شي بل هم کولی شي بیا دلیل د کم ځای نه سفر کې روان دی 1400 یا 1400 صحابه دي وسره او رسول الله مبارک یو ځای تشریف فرما دی صحابه غونډ غونډ کېږي هلکه دا ولې غونډ غونډ کېږي وی صاحب اوبه نشته لیس معنا ماء الا ما فی رکوتک دغه تا سره چې د سرمنې کم جام دی هغې کې دغه اوبه دي نورې نشته حضور پاک سره سرمنې جام وي لږې غوندې اوبه دي الله اکبر خپل مبارک لاسې په هغه اوبو کې کېښوده اوبه په هغې کې د دې ګروتونو په منځ کې داسې راخوټ کېدی که امثال العیون لکه د چینو په شان 1400 صحابه هم څکلې مشکونه هم ترې ډک کړل څاروي هم پې سیراب کړل دا معجزه شوه د حضور نو د پیغمبر مبارک شان ته اوس وګورئ سارو سره خبرې کړي ما درته مخکې جمعه کې ویل خوراک کې برکت پیدا شوی
اوبو کې برکت پیدا شوی دی حدیبیه کې کوي تشک صحابه وی صاحب کوي مزنځاو دغه مخکې واقع په لاره کې و د حدیبیه او د رسول الله مبارک راغی او غشي راواغېسته او د حدیبیې په کوي کې ورغورځېد وی لږ صبر ورته وکړئ او بل روایت کې راځي چې خوله کې اوبه مبارکې واغېستې پکې وغورځول دواړه به کړي وی لږ صبر وکړئ صحابو صبر وکړه وی دی شروع پې کوې دومره اوبه پکې پیدا شوې چې هغه ټولو خلکو مسکلې او مشکونه هم ترې ډک کړل څاروي هم سیران په یو سفر کې را روان دی حضور پاک یو ځای کې دمه وکړه صحابه ورته الله رسول اوبه نشته وی لاړ شئ وګرځئ اوبه را پیدا کړئ صحابه ګرځېدل اوبه نشته یو ښځه وه په اوښ د پاسه سوره وه یو طرف ته مشک دی بل طرف ته انډې ورته ویې لکه یو طرف ته مشک دی بل طرف ته مشک دی د اوبو ډک او دا ښځه په میانځ کې ناسته ده هغې صحابه د دې ښځې نه تپوس وکړو این الماء اوبه کوم ځای دي بخاري کې راځي جلد ثاني کې مغازیو کې وی عهدي بالماء امس هذا الوقت وی پرون دې وخت کې د اوبو د غاړې نه را روانه شوې پرون دې یو شواروز اوبه لري او زمونږ سړي نشته بار تللی دي تجارت وغیره پسې نو زه مشره یم نو لاړم اوبه مې وله یو شواروز اوبه لري حضور پاک هغه ښځه صحابه او د هغه ښځې اوښ ونیوه او نبي علیه السلام له یې بوتله وی صاحب دلته خو باړو شته دی نه دا ښځه د مخکې کلي ده او دا وایي چې اوبه نشته شواروز مخکې پرون دې وخت کې د اوبو د غاړې نه دا را روانه شوې ده یو شواروز رسول الله مبارکه ښځې ته ویې لږه راکوشه راکوزی او د مشک هغه وړې خولې سخسوړي وسپړدل د یو نه وسپړدل اوبې ترې راچولې د بل نه وسپړدل او صحابو ته یې شابې وسکئ هغوی وسکل وی شابې مشکونه هم ترې ډک کړې مشکونه هم ترې ډک کړل بیا ولا خولې وتړلې ښځې ته ویې ښځې هغه اوس حیرانه ده چې خدای دا د محبوب صلی الله لوبه شروع ده اوبه رانه اخیستلې کېږي او مشکونه همغسې ډک دي و رسول الله مبارک ورته فرمایي وایه که نه اوبه دې څنګه دي وی صاحب د مخکې نه مې مشکونه زیات ډک دي وی مونږ ستا اوبه کمې نه کړې ګورې مونږ له خدای اوبه راکړې او بیا صحابو ته وی اله شابه دې ښځې له مونږ یو فایده را دې د وجې نه الله مونږ ته رسوله راغونډ کې چا ستوان او چا بل او چا بل یو غوټه یې وله تیاره کړه هغې اوښې ته وخېجوله هغه غوټه یې ورته مخکې کېښوده وي دا ستا دپاره زمونږ د طرف نه هدیه ښځه چې لاړه قوم ورته وی ته خو نن لیټ شوې یاره وي داسې یو سړی او دا چلی اوبه زما د مشکونو کې د هغې نه زیاتې شوې او هغوی ته پخپله مسکلې او مشکونه هم ترې بلا ډک کړل وی یا خو دې پیغمبر دی او یا د ځمکې او د اسمان په منځ کې غټ جادوګر دی دوه خبرې دي او دا خوراک یې مړه بیا به صحابه راتلل او د دې نه ګیر چاپېره چې به کوم کافر و هغې سره به یې جنګ کو د دې قوم ته یې غږ نه کو نو دې قوم ته ویې ګوره دا صحابه مونږ قصدن پرېږدي ولې مونږ به سره یو ځل سره ما د اوبو ښېګړه کړې ځای چې ځو ایمان پرې راوړو ښځه مخکې شوه قوم ورپسې شو او رسول الله مبارک له راړل او خدای پاک ټول مسلمانان کړل صحابه څه وایي آی هاي وی قسم دی چې ډوډۍ به م خوړه نوړی به زمونږ په لاس کې سبحان الله وی حضور پاک سره کاڼي دي لاس کې نیولې دي کاڼي وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت ابوبکر له ورکړل هغې کې وی سبحان الله سبحان الله کاڼي وی سبحان الله حضرت عمر له ورکړل هغې کې وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله حضرت عثمان له ورکړل رضی الله عنه یو څو ځلې تسبیح وی بیا بند شي نو کاڼه چې سبحان الله وی دا د عقل نه بار خبرې نه دي یو صحابي ډوډۍ کړې وه حضور پاک چیلې یا ګډې والا نان کړ چې ډوډۍ وخوړه هډوکي وغورځول په ځمکه صحابي ته وی دا هډوکي راغونډ کړه راغونډ یې کړل وی مخې ته کېده کېښوده
د دواړو جهانو مبارک سردار په د پاسه لاس راخ کو واپس ته چیلې جوړ شي او څه جادونو نظر بندي چې ګنې هغه وخت سره به چیلې او بیا بنو نه 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 هغه بیا هغه چیلي منډې والې ګرځېده او بیا په خپل مرګ لاړ مړ شو حلال شو یو صحابي و حضور پاک راله یو تولیه را کړې وه یو رومال هلکه رومال او تولیه چې کله خیرن شي موږ ورسره څه کوو وینځو یې وی قسم دی چې به کله خیرن شو موږ به تنور کې ومنډه تنور به نه سوځو د رسول الله مبارک وجود سره جنګېدلی چې رو به م ویس پاک شوی به یو ځای کې حضور پاک مبارک او دسماتې کو پرده نشته لویه صحرا ده پرده نشته هغلته یو اونه ده لرې هلته یو اونه ده یوې ته یې اشاره وکړه او بلې ته یې م وکړه اونه ځمکه شلی او را روانې دي او د حضور پاک خواله راورسېدې دواړه او ټیټې شوې پرده یې وکړه او داسې مات که یوې اونې ته یې اشاره وکړه او بلې ته یوه خپل ځای له لاړه بله خپلې ځای جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم سو کوئی د حضور پاک 300 معجزې سو کوئی 900 حافظ ابن قیم وی د 1000 نه زیاتې دي سو کوئی 1400 دي مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلي دي چې چاته څومره معلومې شوي دي هغه یې شمېرلي څومره چې چاته معلومې شوي دي هغه یې شمېرلي دي وی د حضور پاک معجزات د شمېر نه زیات دي وی هر صحابي د پیغمبر معجزه ده ولې وی کاڼې به نرم کې ټوکړې ټوکړې به کې اوسپنه به نرمه کې اور کې به واچې راتاو به کې لرګي به نرم کې په اور راتاو به کې خو انسان چې روان شي نو هغه نیغول ګران اوس هم ډېر خلک راځي د ما زوی دی او بد عمله دی څه ورسره اوس روان دی نه سمېږي زما لور بد عمله ده څه ورسره وکړو نشي سمولی لیکن دغه صحابه کرامو د جاهلیت ژوند ته وګوره او د اسلام ژوند ته وګوره لوڼه به یې جمدی ښخول دې خلک دغې خلکو د اسلام نه مخکې جواری به کول لور چې یو انسان جمدی ښخوي زناکاری پکې عام کمې بدعملی نه وي خو چې په رسول الله مبارک سره یو ځای شو او په هغه مبارک نظر پې پرېوت نو داسې شخصیات ته جوړ شو چې تر قیامته پورې به د هغې مثال پیدا نه کړي هر صحابي د حضور پاک معجزه ده معجزه اهمه معجزه کسرا بادشاه رسول الله مبارک ورته خط ولیږه داسې و لکه د امریکې باچا چې د فارس دغه زمانه کې 200 پر طاقت و یو د روم او یو د فارس د فارس بادشاه ته به کسرا وي پرویز یې نوم پرویز ابن هرمز د نوشیروان عادل بادشاه نوسی و حضور پاک ورته خط ورولېږه چې په ما ایمان راوړه هغه له چې خط سینګ ور ورساو هغه دومره غوسه شو چې ښه ما ته خط رالیږي چې په ما ایمان راوړه نو خط یې فمزقه ویشله او ټوکړې ټوکړې یې کړ ویشله او 2 کسان یې راوستل وی راشئ شابه مدینې ته لاړ شئ او د مسلمانانو دا مشر چې دا ځان ته پیغمبر وي دا مړ کړي 2 راوستل کمانډو هغه زمانه کې چې کوم کمانډو او هغې له تورې جوړې کړې خاص تورې او هغې د زهرو په اوبو کې ولا غوپه ورکړه د زهرو اوبې ورکړې چې که مړ نه م شي خو چې د زهرو په دې توره ولګي نو جمدې به نه پاتې کېږي او داسې سپېشلې ولا جوړې کړې وی چې مدینې ته ورسئ نو د دې کمیس دننه شاته ولا تی کې پټ جوړ کړی وی دې کې به ومنډئ که څوک هم ګوري چې تاسو سره توره ني خو چې مخامخ کښېنئ په یې توره به یې ووهئ 2 کسان تیار حضور پاک مبارک ته استازی راغی دغه پته خو نه لګي ورته یې وی صاحب خط خو مې یوړه هغه وشله وهو د خط بې عزتي وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای دوی ټوکړې ټوکړې
پوره ټوکړي دا معجزه ده پیغمبر خیره ده الله وسره سوکړل د دې پرویز ویو او د دې پرویز ښځه وه د هغې نوم شیرینو د دې زوی نوم یې شیروی و دا شیروی په هغه مېرانه مورمین مېرانه مور یې خوښه وه او دې پلار ته هم پته وه چې زما دا زوی زما په دې ښځه مین دی څه د سره څوک هم په دې کشمکش کې بس دا زوی لګي شو دا شیروی او دا پلار یې مړ کړ دې دپاره یې مړ کړ چې دا ښځه د ده دا ښځه دا مېره مور زه قبضه کړم کله چې زوی مونږ ډېر خلک وي زما دا زوی دی او دا دی ما ستا زوی نیازبین لوی کړی دی غوسه دې ورته نه ده کړې ملا سره دې نه دی کېنولی مونځ ته دې نه دی بوتلی جومات ته دې نه دی راوستی سخوندر دې ته جوړ کړه نو کم څاروی چې په کور لوی شي که نه بار چې وځي نو ټوپونه وی هغه ښکرې بیا خپل مالک ته مړوی او وجني پلار یې مړ چې هغه شیرین ته پته ولګېدله چې دې سړي خو پلار مړ که زما دپاره دا خو زما دپاره ډېر لوی شرم دی چې زه به د خپل میرې زوی مې دی خو د هغه په نکاح کې به راځم نو هغې خودکشي وکړه هغې ځان مړ چې دا شیروی راغی او پلار یې مړ کړ د پلار مخصوص الماری وه هلته ورغی پلار ته پته وه چې دا زوی به یا ما وجني یا به یې زه وجنم نو هغه په خپله الماری کې یو بوتل کې زهر اچولی او د پاسه په لیبل لګولی و چې دواء مفید للبا چې دا دارو د قوت د انساني قوت لپاره ډېر مضبوط شی دی زهر مطلب دا دی که دې ما مړ کړي نو دې به زما الماری له راځي نو پرېږده چې ما مړ کړي چې دې خو مړ شي که نه چې دې مړ کړه او د پلار الماری یې کوله وکړه هغې کې دغه شیشه پرته وه په هغې یې لیکلي چې دا د انساني قوت لپاره ډېر مضبوط دارو دی منځ کې خو زهر پلار پې د دوکې دپاره لیکلي چې وایي زما د پلار چې به دومره ښځې ساتلې دا به ده دا دارو خوړی بس هغه شیشې په خولې ور واړم نه خو چې قړقړ شو نو قړقړ سره قړقړ شو لاړ مړ شو شیرین ښځه هم لاړه پلار هم لاړ دې هم لاړ ولې پیغمبر خیره کړې وه اللهم مزقهم کل ممزق خدای غر کې هغه دوه کسان لاړل مدینې ته هغې خو لا نه دي خبر هغې خو وایي چې زمونږ بادشاه جمدی دی خو د ټیلیفون زمانه نه وه پیغمبر پسې لاړه چې څنګه حضور پاک پسې لاړه جومات ته دننه شو رسول الله مبارک صحابو ته یې ده ونیسئ دا اوس بله معجزه چې څنګه یې ونیول وی تورې ترې راوباسئ وی تورې خو نشته ملا کې دلته منډلې تورې ترې راوباسئ وی چا رالېږلې او څه دپاره نو هغې به خپل بادشاه ته رب وی رب وی ان ربنا امرنا ان نقتلک وی زمونږ رب مونږ ته ویلي دي چې تا مړ کړو کسرا بادشاه ته رب وی زمونږ رب مونږ ته اډر کړی دی چې دې مړ کې حضور پاک وفرمایل ان ربي قتل ربکما زما رب ستاسو رب وجلی دی قصه د خلاصه ده دا د حضور پاک معجزات زموږ د دې معجزات حضور پاک فرمایي د کوم پیغمبر چې معجزات ډېري امت به ډېري وی زما معجزات ډېر دي امید لرم چې امت به مې د ټولو نه ډېري او د کم پیغمبر معجزه چې دایمي وي امت به دایمي زما معجزه د قرآن شریف په شکل کې همیشه را زما امت په تر قیامته پورې همیشه زما وروڼو دا زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر یو مې درته دا ووې چې رحمت للعالمین دی دویم مې راته دا ووې چې د ډېرو لوړو مضبوطو براهینو دلایلو بیناتو او د معجزاتو خاوندو داسې ښکلي پیغمبر خدای راکړي او دا زموږ ته چې الله هدایت نصیب کړی دی په خدای د دې دوه نعمتونو د برکت نه یو قرآن شریف یو رسول الله او قرآن شریف د پیغمبر مبارک باندې نازل کتاب دی بس الله نازل کړی او حضور پاک شارح د شرح یې ونه کړی لازم ملزم مونږ لام پکار دی مونږ د حضور پاک صفت کو بڑائی بیانو عبادت ته الله کړی دی دا صفت الله صفت کړی په قرآن شریف کې
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم. الله یو پیغمبر لېږلی دی، د دې قوم نه لېږلی دی، او بیا د هغه صفت یتلو علیهم آیاتک او فلان فلان، او یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ورسولا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. بل راضي بالمؤمنين رؤوف رحيم. نو دا پیغمبر مبارک ډېر لوی شان دی، خو موږ به دا بیانو، ثواب دی پکې. د حضور پاک لوړ شان به خلکو ته مخکې شي، دا به مخکې چې پیغمبر مبارک د څومره لوی حیثیت خاوند دی، خو اتباع پکار ده. راغلی چې کوم مقصد د دی چې هغه مقصد مونږ خپل کړو، هغه مقصد حضور پاک قرآن راوړی دی، سنت یې راوړي، حدیث یې راوړي، او د هغې نه ښکلې شوې مسلې فقه په هغې مونږ عمل وکړو. دغه کامیابي ده. که یوازې مونږ د الله صفت کوو، یوازې مونږ د مبارک پیغمبر صفت کوو او د هغې په تعلیماتو عمل نه کوو، کافي نه ده خبره. کافي به کله شي چې مونږ د الله په قرآن او د هغې په مسایلو او د رسول الله مبارک را لېږلي دین، هغه چې راوړی دی احادیث سنت، په هغې مونږ عمل وکړو. دا دنیا زمونږ طالبان وایي، څوک وایي دا دنیا د ادنا مونث دی، د آخرت په مقابله کې ډېره نږدې ده، ځکه ورته دنیا وایي. او بعضې حضرات وایي چې د دناعت نه ماخوذ دی. دني لاندې سیز بیکاره کمزورې ذلیل سیز ته وایي. نو حضور پاک فرمایي الدنیا کلها ملعونه. دنیا دغې معنا ته چې موږ ګورو، وی دنیا د خدای د رحمت نه لرې ده، الا ذکر الله. یو څو څیزونه ترې مستثنا دي. د الله ذکر چې کوې، الله یادې، او په قرآن شریف کې د ذکر اطلاق په قرآن شوی دی بار بار. د خدای قرآن له توجه ورکې، او چې څوک د ذکر سره مینه کوي، محبت ساتي، ذاکرینو سره مینه کوي، دا ته مستثنا شو. خامخا د سړي نه په دنیا کې څه ناڅه ګناهونه کېږي، د دې نه څوک نه خلاصېږي. نو مثال یې د یو ډنډې دی. بعضې خلک په یو څښاک ډنډ کې دننه ولاړي، او څوک یې په غاړو تاویږي را تاویږي، نو د ډنډې په غاړه هم څخه اوبه پرتې وي، د چا پکې خپې لمدي شي، د چا جامو له وجود له څاڅکې او دارې راځي. نو علاج به یې څه کوو؟ یو خو به مونږ کوشش کوو چې د دې ډنډې نه ځان وباسو. د ډنډې نه ځان چې وباسې، نو ګناهونه به پرېږدې. دا ګناهونه د ډنډې او د چقړو مثال دی، او نیک اعمال به کوې. خو که بیا هم ته د دې ګناهونو نه ځان ډېر هم ساتې، نو لږه لږه ګناه درنه کېږي، د دې نه نه خلاصېږي. د هغې دپاره الله په خپلو بندګانو مهربانه دی، او مونږ ته اعلان کوي توبو الی الله توبة نصوحا. د زړه نه خدای ته توبه وباسئ، په توبه الله ګناه معاف کوي. خو ګورې دوه قسمه ګناه ده. یو هغه ګناه ده چې د الله او د بنده د حق سره تعلق لري. د الله حق دا دی چې په سړي منځونه پورې دی او نه دی کړی، یا زکات پې پورې دی او نه دی ورکړی، یا مالدار دی او حج یې نه دی کړی، یا روجې نه ده نیولې د رمضان فرض. دا د خدای حقونه دي، دا په توبو نه خلاصېږي، دا به خامخا ادا کوې. روجې چې څونه دي اندازه به ولګې نیسې به، او حج دی نه دی کړی کې به، او منځونه درنه پاتې دي، نو راګرځوه قضا منځونه کوه. چې د ورځې هر منځ سره یو او دوه هم راګرځې، نو په کال کې د 2 کالو منځونه، 3 کالو منځونه راګرځي. او هغې دپاره داسې کوه چې کله یو منځ کې، لکه د مازدیګر، وی د اول مازدیګر قضا کو، هر کې اول یادوه. نو ځکه چې کم خلاص شي وکې، ورپسې بل اول شو، چې هغه وشي نو ورپسې بل اول شو، چې په تاسو نه پورې دي، یا اخر یادوه، اول یا اخر. زکات دی، نو که په یو ځای نشي ورکولی، په لږه لږه ورکوه، غاړه به دې ورو خلاصېږي. او د بنده حق، د بنده نه د کور نیولې دی، ځمکه دې تې نیولې ده،
د بنده نه پیسې دې والي دي دا نه په توبو نه خلاصېږي دا به خامخا ورکې دا نه په حجونو خلاصېږي او نه په توبو نه په صلات تسبیح خپل حق او پردی حق حضور پاک لی او صحابي راغی ګوره د جهاد او د شهادت څومره لوی اجر دی وی د الله رسوله که زه د الله په لار کې جهاد وکړم او زه شهید شم او مخ په مخ وجنګېږم او زه شهید شم نو ماله به خدای جنت راکړي وي یا سړی لاړ وي دا سړی واپس راوګرځوي چې راویې تا سوې وی ما دغسې وی ګوره که ته د الله په لار کې خالص د الله د رضا دپاره جنګېږې مخ په مخ تختې نه او شهید شي او بالفرض بیا د خدای را جمدي کړي او بیا مخ په مخ جنګېږي او بیا شهید شي بالفرض بیا د خدای جمدي کړي او بیا مخ په مخ جنګېږي او شهید شي درې شهادتونه دې حاصل کړل چې دومره حق د دې ګوتې عمره پردې در باندې پوري نو جنت ته نشي تللی وی اوس جبریل راغی او دا خبره ماته وکړه په توبه ده د سترګو ګناه دې مثلا کړې ده توبه دې ویسته د غوږ دې کړې ده نن د موبایل د لاسه خلک په دې کې مبتلا دي د اندام ګناه دې م کړې ده ځه چې توبه دې ویسته الله به درته معاف کړي د لاس دې کړې ده د خپو دې کړې ده چا سره دې په ګناه کې امداد کړی دی دا به راته خدای پاک په توبه وبخي نو بهترین سیز د توبې دپاره څه شی دی استغفار دی استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ډېر ښکلی استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او چې دام نه درځي نو مختصر وایا استغفر الله استغفر الله استغفر الله بس دام کافي صرف دا لفظ استغفر الله استغفر الله په خدای چې په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي په دې استغفار دا ما چې کومې خبرې وکړې دا خو د الله د قانون سره تعلق لري که خدای وغواړي هر څه درته بخښلی شي رحم جدا شی دی او قانون جدا شی دی ما کومې خبرې وکړې دا قانون دی او که الله پاک وغواړي د قانون نه بالاترم خدای پاک کولی شي الله قادر دی هر سره ته بخښلی شي او بخیم درته ډېرو ته یې داسې بخښلي یو سړی راغی او یو عالم ته وایي وی زه توبه وباسم خو ما یو کم سل مړي کړي دي زما توبه به قبوله شي دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده هغه وی یو کم سل دی وجلی دی او تل اوی توبه وباسم خوار شي دوزخ دی ځای دی توره اوچته کړه او هغه مولی م بمبد کړه هغه م بېغمه کړه ورېږه چې وی تام ځای ته ورسوم زړه دې راله خور کړه سل یې پوره کړل بیا ورته چاوي ګرځېده وی داسې مولا راته وښایه چې زما زړه له اطمینان ورکړي او دا ما ګناهونه خدای پاک وبخي ما الله معاف کړي او ژړلې خدای ته چا ورته پلانکي کلي کې یو مولوي صاحب دی ډېر ښه سړی دی هغه له چې څوک هم ورځي هغه وایي توبه وباسه بس الله دې معاف کوي وی یاره ورځم که ده راته ویړه به مې مطمئن شي په دې نیمه لاره کې وله مرګ راغی حضور پاک فرمایي د رحمت او د غضب فرشتې رانې د رحمت فرشتو وی مونږ ته سا وباسو ځکه توبې له روانه که مولا د نم دې رسېدلې نو رسول الله مبارک فرمایي الندم توبتون چې سړی ستومانه دا توبه ده دې په ګناه ستومانه دی دا توبه قبوله ده هغه نورو وی چې نه دی لا د ګناه په ځمکه کې دی مولا ته نه دی رسېدلی دواړه سره په اختلاف شو الله فرمایل وی کچو کې که دې د ګناه ځمکې ته نږدې نو د غضب دا فرشتې ته سا وباسئ او که هغه کم توبې والا ځمکې ته نږدې نو هغه فرشتې ته سا وباسئ نو دې ګناه والا ته نږدې الله هغې ځمکې ته وی تقربي را نږدې شه دې بلې ته وی تباعدي لرې شه فرشتو چې کچ وکړه هغه د توبې والا ځمکې ته یو لیش نږدې نو د رحم فرشتو ته سا وویسته والله وبخه اوس دا د خدای رحم دی دې ته رحم وایي دا د قانون نه اوچته خبره ده ولې زموږ په پاکستان کې شته دا قانون که نه یوازې پاکستان کې نه په ټول دنیا کې دا قانون دی شیشه نه پانسی کی قانون مطابق یہ دا مړې تا کړه
دی په های کورټ کې درخواست ورکړي اپیل وکړي های کورټ یې پانسي کې وي دا مړی دی کړی او مړی کړی مې سپریم کورټ کې اپیل وکړي سپریم کورټ هم ولا اپیل خارج کې وي دا مړی دی کړی اوس قانون خدا دی چې پانسي حکم پې ولګي ته پانسي کېږي لیکن د هغې نه پس صدر ته یو درخواست دی کې هغې ته رحم درخواست وایي د صدر او د بادشاه خوښه ده که مفتو کې معاف کوي نو معاف کولی شي دا قانون نه اوچته خبره دا ما چې وختي خبره وکړې دا د الله نظام او قانون دی دغسې به کوي او رحم د اوس الله پته نه لګي چې په چا څنګه رحم کوي او څنګه رحم نه کوي خو رحم هم په هغه چا الله کوي چې الله ته ډېرې جړاګانې وکړي فریاد وکړي وایي استغفر الله استغفر الله استغفر الله یا الله زه بخښنه غواړم او ما معاف کړه قسم دی چې په بخښنو په استغفار الله خوشحالېږي دا ولې الله خوشحالېږي په بخښنه د دې وجه راته اوس ووایم دې کې تا ځان عاجزه که خدای دې لوی وکړه بخښنه خلک د چا نه غواړي د لوی ذات نه غواړي خدای دې لوی وکړه دویمه څه دویم دې دا عقیده ده چې خدای ما نیولی شي رانیسي مې ځکه خو ته معافي غواړم دریم په ګناه دې اقرار وکړه چې ما خدای ګناه کړی څلورم خپل ځان دې عاجزه که نو چې دومره ځان عاجزه کې په ګناه قرار وکړې بخښنه وغواړې ستومانه شي چې دا ګناه مې نه وې کړې الله لوی ذات وګڼې الله هغه ذات وګڼې چې که ما معاف نه کړي نو ما رانیولي م شي الله معافی ورکولو والا هم دی الله توبه قبلولو والا هم دی الله رحم والا هم دی په توبه کې دومره ډېرې خبرې دي نو په دې خدای به نه خوشحالېږي په څه به خوشحالېږي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلې ده ما تاسو ته ویلې ده بار بار وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو او خو ډېر تیز انسانو جذباتي ټول خلک به مسلمانان څه کوي کافر به هم یریدل یو سړی د یو یهودي عیسایي د کور نه راووت ذمي ورته وی او لاس کې شراب چې عمر یې ولید بس سړی په یریدو شو زرې هغه د شرابو بوتل صادرې تو کتې او ترخ کې ومنډه او غریب په یریدو شو چې خدایا دا څه مسله د امیرالمؤمنین خو په خپلو سترګو ولیدم او چې اوس به راسره څه لوبه کوي حضرت عمر هم خپې ورتیزې کړې قدمونه یې اوږده واخېستل او ځان یې ور ورسو او دا سړی په دې زړه کې وایي چې یا خدایه نن مې معاف کړې بیا زما توبه که مې د شرابو بوتل لمګوتې یوړې چې حضرت عمر ور ورسېد هلکه وایي دا ترخ کې سري وی صاحب صادر دی وی صادر کې څه دی وی بوتل دی بوتل کې سری وی پید درو وی پید دی په لاس کې ولې نه نیول چې په صادر کې دی نغښتې دی وی صاحب ګرم دی ګرم نو ما ځکه په صادر ته تاو کړی دی ګوره ځان یې بچ کو وی راوباسه اوس خو سړی لا پریشانه شو چې شراب دی مې دروغ وی خدای چې امیرالمؤمنین به څه کوي ما خو یې پرېبه مې دي چې زه خو په پی دی اغښتي دی او ګرم دی په ترخ کې دی نیولي دي اوس خو دروغ مې مویدا سو شو چې داسې رپېدل چې څنګه یې بوتل د صادر نه راویسته ډس چې بوتل تې لاندې پرېوت چې پرېوت پی تې وبېدل پی او پی نه بړاس خیږي ګرم حضرت عمر حیران شو هلکه دا څه مسله ده ما خو ته دغه ځای نه ولیده چې تا سره د شرابو بوتل او لاس کې دې نیولې یخ پخم دا څه مسله ده پی مې که څه جادوګرې جادو دې درکې او که څه مسله ده وی نه هېڅ جادو مادو نشته دا شرابو صاحب خو ما به معاف کوې وی نه معافې ما شراب دې کور کې اغېشتې چې ته مې ولیدې ډېر زیات ویرېدم په دې زړه کې مې توبه وویسته چې خدایه بیا به د شرابو بوتل له ګوتې م نه وړم خو الله اوس مې معاف کړې ما توبه وویسته دا دغه توبې برکت دی دنیا کې الله وښود حضرت عمر ورته وفرمایل وی دا د توبې برکت دی چې دا شراب دی خدای پاک په پیو بدل کړ دروغ دی وی دروغجن یې نه کړې دروغ دی وی الله دروغجن نه کړې رښتیا چې تاسو بیا قصې در سره الله وکړل د توبې دونه برکت دی خیر وی دا څه دونه لویه خبره نه ده چې شراب په پیو بدل شو شراب هم یو سیال بیدونکې شی دی او پیم بیدونکې شی دی د تعجب خبره دا ده چې دا پی دی په دا ترخ کې ګرم څنګه شو دا چا ګرم کړه
حضور پاک فرمای رب اشعث اغبر لو اقسم علی الله لابره. ډیر کله ته داسې انسان دی چې ببر سری دی، دوړې او غبار پهلوتی دی، که په خدای قسم وخوري نو خدای پاک به په قسم کې رښتونی کې او دروغجن به نه کړي. قسم وخوري چې زما د قسمې چې باران به کېږي، شین اسماني، الله به وریځ راولي، الله به باران وکړي چې دی دروغجن نه شي. دونه خیال الله د بعضې بندګانو ساتي. په یو توبه دغه انسان کم ځای ته ورسېد، کم ځای ته خدای پاک په یو توبه ورسوي. دا د خدای فضل دی او د الله کرم دی چې د چا باندې وشي. خدا فضل او کرم په هغه چا کېږي چې ځان خدای ته نږدې کړي. ګناه ما خو درته ووایي، الله څه فرمایي، وایي زه ستاسو په عذاب څه کوم، ما تاسو عذاب له خو نه پیدا کړ. یو ماشوم یو ګوډاګی جوړ کړي د خټو، دا ماشومان اکثر جوړوي او تی وله روان که ابه لوغړېږي. د خټو ګناګی دی چې تی وله روان کړي ابه لوغړېږي هغه ماشوم په خاورو کې، او چغې به م وایي، لتې به م وایي چې دا خو ما ګوډاګی جوړ کړو، تا راله ولې روان کړو. نو انسان غوندې ښکلی شخصیت چې الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دا الله جوړ کړی دی. څونه مرحلونه یې د مور په ګېډه کې راوچت کړی دی او بیا په دنیا کې د عذاب له پیدا کړی. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم. الله او زما د نعمت شکریا ادا کړئ، ناشکري مه کوئ بندګانو، لویي مه کوئ، تکبر مه کوئ. نو ګوره چې ته وې الله ما وبخه، نو دا تا د لویۍ نه توبه وویسته، ځان دې عاجزه کړ. الله مونږ عذاب له نه یو پیدا کړی دپاره، خو مونږ په خپله د عذاب ځای ته ځان وردن نه کوو. په استغفار الله خوشحالي. حضور پاک فرمای وی بني اسرائیلو کې یو سړی و، هغه سړی ډېر ګناهګار و چې کله مړ کېده نو دا د بخاري شریف حدیث دی، نو ځان ته خپل بچي راغونډ کړل. نو هغه بچو ته کېناست، وایي ایو ابن انا، وی بچو زه څنګه پلار یم، خو بیمار یم، مرم ورځ دوه کې د مرم روان یم، خو زه څنګه پلار یم. هغې وی بابا ته ډېر ښه پلار یې، زمونږ د ډېر ښه تربیت وکړه، مونږ له دې وګټله، مونږ دې لوی کړو ماشومان، ستا غوندې پلار نشته. وی بچې زما یو خبره ده، د مرګ وخت کې درته کوم منې به. وایه بابا قربان. وی ښه داسې کار دی، وعده را سره وکړه چې زما دا سوال چې زه درته څه ویم دا به منې. بابا بالکل حضور پاک فرمایي عهود او مواثیق، کله کې وعدې یې ترې واخیستې، چې وعدې یې واخیستې، وی بچې تاسو ته پته ده او ما ته پته ده زه ډېر ګناهګار یم، ما ډېر ګناهونه کړي. که دا الله ته ور مخامخ شوم نو داسې عذاب به راکړي چې داسې عذاب الله ډو چاله ورکړی نه دی او نه به یې ورکړي. ما ډېر ګناهونه کړي. زمونږ د حدیثو بعضې علماو لیکلي دي، بعضې محدثینو، چې ده به د مړو نه کفنونه ایستل او هغه به یې خرڅول. دا څومره لوی جرم دی چې ته د شپې ورځې او مړې راوباسې او د هغه نه کفن وباسې او خرڅی، نو بیا خو مړې واپس څوک نه ښخوي، بربنډې په دې میدان کې پرېږدي. هم دې د مړي نه کفن وویسته، هم د مړې بربنډ پرېښود، جمدې نه د مړي بېعزتي دې وکړه، مړې دې بې حیا کړ. نباش علامه عیني او فتح الباري لیکلي سړی دغه ګناه والا، څونه خطرناکه ګناه. زما وروڼو وی ښه چې زه کله مړ شم نو ما به وسوځوې، او زما دا داسې به مې وسوځوې چې زما هډوکي م ایره ایره شي، او بیا به مې وټکوې په کاڼو کې، او بیا به زما ایرې راوالې چې ښه ګرمه ورځ او تیز باد لګي، نیمې به په دریاب کې ونولې، نیمې به په دې اوچه باندې ونولې. د مقصد دا نو چې ما به خدای جمدې نه کړی شي، ایمان یې په الله. مطلب دا چې ځان له په خپله د عذاب ورکړم، کیدی شي الله ووایي چې زه بس همدقسې رک ښه دی، پرې چې ورکي دغسې ایرې ایرې دي، په دې بچ شم. ساده سړی بچو ورته وی بابا داسې کې د ګناه د پاسه ګناه، وی بچې ما د نه وعده اخیستې او داسې به کوې. حضور پاک فرمایي چې کله سړی مړ شو بچو وسوځه، مقه چلې ورسره، او بیا وله هډوکي او غیرې
ټولې وټکولې او نیمې په دریاب باندې ونستې او نیمې په دې اوچه خو چې څنګه یې ونستې نو رب العالمین ورته واپس وې کن نو دې نیغ پیدا شو د الله نه یو شی نشي پټی چې ایرې شي او چوره چورم شي نو د الله نه پټ نه کم ذات چې د نشت نه تا هسته راوستی شي نو هغه ذات چې ته ټوکړې ټوکړې شي او ایرې شي نو واپس ته هم جمدې کولی او الله په دې ستړي کېږي نه یو کن لفظ سره دا ارسه کوي چې ځان ته یې مخامخ ودرو وی بنده دا دې څه کړی ما نه پټېدی شي ما نه غیبېدی شي ما نه روکېدی شي جرم د پاسه دومره جرمونه دې کړي دي او د جرم د پاسه دا جرم وکړه وصیت دې وکړه دې سړي الله ته من خشیتک یا رب الله ستا نه یریده تا ته نه شم ودرېدی ډېر ګناهګار تا ته نه شم ودرېدی ستا د یرې نه مې الله دا وصیت کړی دا مې کړی الله خو خبردار دی په زړونو الله غفر له فرشتو ته وی زه دا ما وبخه دې زمانه یریده د مرګ په وخت کې ما وبخه او جنت ته په مخه کې نام د خدای رحم دا د خدای کرم دی دا د قانون نه بالاتر په خدای قسم زه کله کله سوچ کوم زه یم یا الله ته په موږ څومره مهربان یې موږ ګناه کوو بیا روزي راکې موږ تا خفه کوو بیا رزق راکې موږ د سترګو ګناه کوو موږ د غوږ ګناه کوو موږ د ژبې ګناه کوو ټوله موږ د زړه ګناه کوو خدای بیا هم راله روزي راکې بیا دې م ښکلی شکل راکړی بیا دې م بچي راکړی بیا دې م عزت راکړی بیا دې م راله په زړه کې د مانځه مینه پیدا کړې ده او ځان ته مدرې خدای بیا دې م راله روغ صحت راکړی خدای ته څونه مهربانه باچی یو سیز نه ځان ساتی د کبر نه ځان ساتی الله به راسره احسان کوي حضور پاک یو ځای فرمایلي الله ارحم بعباده من الام بولدها دومره الله په خپلو بندګانو مهربانه دی چې دومره مور په خپلو بچو نه ده مهربانه الله په خپلو بندګانو دونه مهربانه یو ښځې سره ماشوم او ماشوم اور یې بلو نو چې د اور لمبه به اوچته شوه نو هغه ماشوم به یې داسې غاړې ته کړ چې تاوې ونه وی او چې د اور لمبه به ښکته شوه نو ماشوم به یې بیا سینې ته راجوخ کړ نو حضور پاک وفرمایل وی دا مور په دې خپل بچي څونه مهربانه وګوره لمبه چې راوچته شي نو بچی ته یې خوا کړي او چې لمبه ښکته شي نو بچی بیا سینې ته رانږدې کړي وی ډېره زیاته وی د دې مور نه چې د دې په بچي کم رحم دی د الله په خپلو بندګانو زیات رحم ښځه راله حضور پاک دی هغه بچی راوسته وی تا داسې فرمایلی دي چې د الله رحم په خپلو بندګانو د مور نه په بچي چې کم رحم دی زیات دی وی او نو زه خو به دا خپل بچی اور ته ونه غورځوم نو الله خپل بندگان اور ته ولې غورځوي حضور پاک وجړل سترګو مبارکو نه اوښکې وبهېدې چې واقعي سوال خو مضبوط دی مور بچرې خپل بچی اور ته ونه غورځوي چې دومره د بچي ګوته وسوځي معمولي غوندې په اور نو مور ټوله شپه ورسره پریشان پلاره مې خو مور ډېره پریشانه هر وخت ولا ګوته رالیو اوله ښکلی اوله چپی مور ډېر مهربانه ده ډېره په بچي باندې لږه نه حضور پاک وجړل او بیا فرمایل ان الله لا يلقي في النار الا المارد المتمرد على الله الله هغه بنده په اور کې غورځي چې د الله په مقابله کې سرکشي او لویي کوي چې تکبر او لویي نه کوي او د الله نه معافي غواړي ځان ته عاجزه ده یا الله زه عاجز یم خدای زه لویي نه کوم زه ډېر کمزور یم زه ډېر عاجز یم خدای ستا د یو ماشي د مقابلې پروردګاره زه نه یم او چې دا تکبر کوي او لویي کوي او ځان ته لوی وی دا به ورته خدای مونږ او دغه بچی چې د مور په مخ کې لویي شروع کړه او تکبر یې شروع کړه نو اکثر دغه مور هم دا بچی عاق کړي که معافي هم دې غواړي وي نه دی معاف کوم جیل له یې ورکړي اکثر پولیس ته یې ورکړي کبرجن بچی دا مور او پلار هم ځان ته نه نږدې کوي د ځان نه شړي کبربن یم بنده د خدای نیک خوښ
د مارونو یو د تکبر نه ځان ساتي، کبر به نه کوي. په کبر الله ډېر خفه کېږي. بل مسلمان ته سپک کتل، د بل مسلمان بېعزتي کول، د بل مسلمان بده ویل، بل مسلمان کمزورې ګڼل، ځان لوی ګڼل، ځان اوچت ګڼل، زه داسې یم، زه داسې یم، زه به داسې وکړم، زه به داسې وکړم، زو لفظ په دې تکبر الله شیطان 80,000 سال عبادت ابلیس کړی او په دغه تکبر یې ذلیله نه کړ. امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلي دي 80,000 کاله عبادت یې کړی او د عبادت په وجه د فرشتو مقام په هلته په اسمانونو کې به اوسېده. چې الله ورته وی آدم ته سجده ولګوه نو څه وکړل؟ وی نه کوم. او باقاعده خدای سره مقابله وکړه، خلقتنی من نار وخلقته من طین اسجد لما خلقت طینا. د اور نه پیدا یم، د اور لمبه خشتمي اوچته روانې او خټه تکه توره یو په ځمکه پرتی، زه به هغه شي ته سجده لګوم چې د خټې نه دې پیدا کړی. الله وی زما لکه ان تتکبر فیها الله اکبر. تعالی زما په مخ کې په دې جنت کې په دې اسمانونو کې کبر مناسب نه دی. زه شاب دا هغه ځای نه راذلیله 80,000 سال زما او ستاسې عبادت، 80,000 کاله عبادت یې ول په یو ځل دوړه کړ او سپېره بچي معافي مو نه غوښته کړه. که د هغې نه پس یې معافي غوښتې وه چې الله معافي غواړم ممکن ده چې الله معاف کړی وی. هغې نه پس څه وی؟ وی دا آدم او د بچي به زه پرېږدم نه، د نه به یې لرې کوم، د هر طرف نه به د ده په بچو ځامله کوم، بره نه و، لاندې نه و، ښي نه و، ګس نه و، مخکې نه او شا نه، او پرېږدم به یې نه، دوزخ ته به یې درته لېږم، تا به ترې خفه کوم او دا به زه نه پرېږدم. چې ده دا قسمونه وخوړل، الله ته قسمونه وخوړل. ګوره دومره کبرجن دی. الله فرمایل تا وخوړل قسمونه، زما دې په خپل ذات، په خپل جلال، په خپل الوهیې، په خپلو صفتونو قسمي چې ته هر څومره ګمراه کړې او ما ته سر ښکته کړې او معافي وغواړي، توبه وباسي، هر څه به ورته معاف کړم. کبر دونه خطرناک شی دی، توبه او معافي باندې الله دونه خوشحالي. د مارونو ځان له یو نصاب مقرر کړي، روزانه استغفر الله وایه، علماو نه یاد کړي او د استغفار نور سنی دومره وایه، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه. دا مختصر صرف استغفر الله ربي من كل ذنب، د خپل رب نه بخنه غواړم، معافي غواړم د هرې ګناه نه، واتوب الیه، خدای ته رجوع کوم، توبه وباسم. توبه رجوع ته وي، الله ته رجوع کوم، خو د زړه نه د خولې نه، دا نه چې صرف په خولې توبه 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 او پړه کې ګناه پرته وي، داسې به قطعا نه کې. د زړه نه توبه وباسه، لږ ورسره وجاړه او جړه نه درځي، ځان جړغونې کا. بهترینه توبه بیا هغه ده چې سړی 2 رکعاته صلات توبه وکړي، لاړ شه یو ګوټ کې ودرېږه او 2 رکعاته نفل په دې نیت وکړه چې دا ګناه مې کړې ده. لکه څوک داسې شته ما ته ویلی شي یو کس چې ما ګناه نه ده کړې؟ نه، هر سړی ګناه کې دی، لږه کې یا ډېره کې. دقه ځای روزانه ماسخوتنې ماښام مانځه پسې وي، ماسخوتن مانځه پسې وي، ماښام مانځه پسې وي. تهجد خو ډېر ښه دي که نه شي کولی، ماسخوتن ماښام مانځه پسې د توبې په نیت اړه کې راوله، اړه کې الله ورځ غونډه تېره شوه، ما نه ډېره ګناهونه شوي دي، یو 2 رکعاته نفل وکړه او بیا لاس خدای ته اوچت کړه چې الله زه ډېر ګناهګار یم. سار پرون ماښام نه پس تر اوسه پورې یو شوه روز الله ما ډېره ګناه کړې ده، زه اقرار کوم خدای، زه کبر نه کوم، اقرار کوم، ای الله ما معاف کړه، خدای ما معاف کړه. الله به دې معاف کړي. حضور پاک فرمایي هیرونو وی که یو انسان دا ځمکې عمره ګناهونه وکړي، دومره ډک ښه واوره، دومره ډک ګناهونه وکړي چې د دې ځمکې نه د اسمان غاړو ته ورسېږي، د دې ځمکې نه والا اسمان غاړو ته ورسېږي، دومره ګناهونه وکړي.
خو چې شرک یې نه کړی او دی مشرک نه او ما ته سر ولګوي او ما نه معافي وغواړي دا ټول ځای به وله د ګناه په ځای په نیکو ډک کړم لا ابالي اس پروا مې وی نشته پروا مې نشته الله د چا نه یریږي خو نه الله په چا کمزورې خو نه الله د چا نه شرمیږي خو نه د الله خو خپل بندگان دی الله خو د خپل بندگان عذاب له نه دي پیدا کړي دا بندگان دا د عذاب دپاره نه دي دا مسلمان چې د الله نوم وي لا اله الا الله وي درود شریف وي قسم دی که د عذاب له پیدا دا خو موږ ځان په خپله د خدای نه لرې کوو تکبر کوو کبر کوو خدای ته سر نه ښکته کوو خو دا کبر دی که نه مونځ نه کوو چې مونځ نه کوې خو تکبر دی وکړه که نه ځان دې د خدای نه لرې که مال یې درکړو ته بیا پکې زکات نه ورکوې مال یې درکړو ته بیا حج له نه ځې خو کبر کوې کمبخته که نه خو درته وایي ورکه نور زیاتوم مال ورکه نور درته زیاتوم نو ولې تکبر کوې ولې غرور کوې ولې ځان د خدای نه لرې کوې ټول به روزانه به استغفار وایې خرونو روزانه دغه استغفار ډېر ښه دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ډېر ښه دی بس اخري یو خبره درته کوم حسن بصري یو ډېر لوی سړی و هغه یو سړی راغی وی ډېر ګناهګار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی هغه ورته وی زمونږ په علاقه قحط دی باران نه کېږي دا اوس وګورئ بارانونه نه کېږي بند مونږ خدای ته رجوع نه کوو خدای ته جړا نه کوو اوس که دې چغه وواله چې راځئ پلانکي ځای کې به د استسقا مونځ وکړو دغه پنځه شپږ به راشي باقی ډېر څوک راځي نه ما ته بعضې خلک وایي د استسقا مونځ د استسقا د باران مونځ ما وایي په قلار کښېنئ سنت طریقه دا ده چې ټول خلک به وځي د کلي نه بار نه وځي څوک نو چې نه وځي خدای نور په قهر نه شي نور په غضب نه شي چې به قحط دی استغفار شروع بل سړی راغی وي بچي مې نشته استغفار وایه بل سړی راغی وي غریب یم قرضدار یم استغفار وایه بل سړی راغی وي صاحب ډېر بې عزته یم خلک مې عزت نه کوي استغفار وایه چا ورته وی وی دا یو هر سړی راځي او ته ورته همدغه یو دم ښی چې استغفار وایه بل دې هم څه زده دی او که نه هغه وی قرآن شریف کې په لږ وعدې کړي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الله به دې وبخي استغفار يرسل السماء عليكم مدرارا په شیبو باران به در باندې وکړي ويمددكم باموال غریب مال به درکړي وبنین زامن به درکړي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا باغونه به درکړي نهرونه به خدای درکړي ما لكم لا ترجون لله وقارا عزت ولې نه غواړې د خدای نه عزت وغواړه مطلب دا چې عزت به خدای درکړي نو ډېر زبردست اصل چیز د استغفار روح څه دی ځان عاجزه ګڼل خدای لوی ګڼل په خپله ګناه قرار کول د ګناه معافي غوښتل الله قادر ګڼل الله نیونکی ګڼل الله معافي ورکوونکي دا دومره خبرې په استغفار کې راغلي نو ځکه په الله خوشحالي لکه ټول بوایه که خیر انشاءالله استغفر الله الذي وایه لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه فدا نشي ویل دون وایه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه وقدام نشي ویل دا خو ویل شي چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله او صلات حاجت صلات توبه دا غي خو یو اوږده دعا ده د هغې نه د مانځه نه پس لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضوان إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ودي كتابونو كشتا یاد کې په کاغذ ولیکې د هغې نه خو خیر که دغه دعا نم شوی ویلې
که دا چاته یاد نی نم شي ویلې نو د مانځه نه پس دقه خدای ته لاس اوچت کړه یا الله ما وخت زما ګناهونه معاف کړه بس دغه هم کافي ده الله دې موږ ته معافي نصیب کړي الله مونږ ډېر ګناهګار لږ نه ډېر الله مونږ معاف کړه خدای مونږ ډېر ګناهګار یو مونږ معاف کړه خدای مونږ کې هر قسمه ګناه شته وړه هم شته لویه شته ستا حقونه هم دي ستا د بنده حقونه هم دي الله مونږ سره د قانون معامله مه کوه د خپل رحم معامله وکړه الله مونږ معاف کړه زمونږ مور او پلار چې کوم مړه دي هغوی وبخښه چې کوم جمدي دي روغ صحتونه ورکړه خدای په مونږ د خپل رحم باران نازل کړه د رحم د باران دپاره دوه وکړه ډېره سوکړه ده الله د رحم باران وکړي الله د رحم باران وکړي الله د رحم باران وکړي الله زمونږ بچي زمونږ وروڼه خویندې د هغوی د اولاد حفاظت وکړه الله د حاسدینو د حسد نه مو ساته الله د شریانو د شر نه مو ساته الله د فتنهګرو د فتنو نه مو ساته الله دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ او برکات هم نصیب کړه الله د دنیا و آخر د فتنو آفتونو نه په امن کې وساته الله مریضانو له روغ صحتونو شفا ورکړه الله که هسپتالونو کې دي که په کورونو کې څوک بیماران دي یا الله روغ صحت ورکړه یا الله شفا ورکړه یا الله روغ صحت ورکړه یا الله شفا ورکړه الله بې اولادو له اولاد ورکړه الله چې د چا نارینه بچي دي نارینه اولاد وله ورکړه یا الله تم د حیا او د پردې صادر نصیب کړه الله د مونږ او زمونږ د بال بچ نوسان وسو حفاظت وکړه خدای پاکه که د چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ پر هغوی بدلې کړه